محمود غزنوی رحمتullah علیه چې کله جهاد کو ډېر نیک سړی و جی ډېر نیک سړی و چې جهاد یې کو په هندوستان باندې ورغی نو د هندوانو یو لوی مندر و سومنات ورته وایي نو خواجه ابوالحسن خرقاني رحمتullah علیه په هغه زمانه کې لوی بزرګ و ابوالحسن خرقاني رحمتullah علیه ته وایي چې صاحب په سومنات حمله کومه خو فتح کول آسان کار نه ګران کار دی ځکه د مسلمان فوج کم دی او دشمن هندو ډېر زیات دی بل دا چې د مسلمان فوج ستړی شو هغه د قندهار او د غزني او د افغانستان نه راخطا وي دی په دې علاقه راغلی او دا چې کوم خوست او د پکتیا علاقه را د ټولې فتح کولو چې راتل علاقه به فتح کول او اسلامي نظام به جاري کو او بیا زمونږ د تیرا علاقې سره او د پاړه چینار او د دې علاقو په دې منځ کې راغلی دی او بیا دې کوهاټ او دې طرفونو نه بیا زمونږ دې سیمې ته راوړېدلی دی او د دې دننه ایښتلی دی د لاهور په لاره باندې هندوستان ته او ته پته چې دونه مزل یو فوجو کې نو مړي هم ته کېږي ستړی هم پکې راځي زخمیان هم پکې راځي چې هلته رسېده بیا فوج یې کم و دا لوی مندر دی د هندوانو دا قبضه کوم فوج مې ستړی هم دی او کم هم دی هندي ډېر زیات دی مهرباني وکړه حضرت دعا راته وکړه د عالمانو نه او د نیکانو نه دعاګانې اخلې ښه د دعا کې کمال دعا راته وکړه صحابو به د نبي علیه السلام نه دعا نه غوښته او وروستو تابعینو به د غټو غټو صحابو نه دعا غوښته دعا راته وکړه ابوالحسن خرقاني رحمتullah علیه وله خپله چوغه ورکړه د بچې دا والا محموده ته مجاهدې الله باندې مدد کوي او بیا د هندو مقابله کې مجاهدې الله باندې مدد کوي خدا سے کار کوو که کله ته مشکل پیښ شو دا چوغه مخکې ږده او الله چوغې نه مدد ومه غواړه الله نه به غواړې خو الله ته وایه چې الله دا چوغه د داسې سړي ده چې ستا او د هغه په منځ کې یو نسبت شته نو خدای د هغه نسبت په خاطره ما له فتح راکړي محمود غزنوی رحمتullah علیه چې کله جنگ شروع شو دشمن پې ډېر زیات او دا کم و د ملګري ستړي مو نو دی ویرېد چې بس زما ملګري خو ستړي دي او پکې به دنیا زخمیان هم شو دنیا شهیدان هم شو خو دا باقي ختمیږي او بس بیلو جنگ څه وکړو وطن هم پردی دی نو فورا د ابوالحسن خرقاني رحمتullah علیه خبره ورته یاده شوه د شپې پاڅېده خدای ته یې ډېر وژړل نیکان بادشاهانو او چوغې کېښوده یا الله ما خو هغه د ځمکې د یو سر نه شورې مو ستا د په لار کې جنګېږم فوج مې ستړی دی او زخمیان هم شو لږ هم دی او دشمن ډېر زیات دی الله دا چوغه چې چا راکړې ده که نه نو الله ستا او د هغه په منځ کې یو نسبت دی ربه د هغې نسبت لاج وساته د هغې خیال وساته او زما فوج له کامیابي ورکړه چې سار وختي جنگ شروع کو خدای پاکو جنگ الاوړې کو یا خو د فوج کمزوري مسلمان او یا خدای مسلمان له طاقت ورکړه او داسې طاقت الله پاک مسلمان له ورکړه چې هغه بیلات د طرف نه خدای ګټې طرف ته کړل او دشمن هندو وتښتېد او سومنات خدای فتح کړ جنګه پې ودرېده دا مثالونه شته ستا په 1965 کې چې کله هندو په پاکستان حمله وکړه د مشرانو ته یاده ده خبره د شپې حمله وشوه پېشمني حمله وشوه پېشمني او داسې حمله وشوه چې د هندو مشر څوک و نیرو که څوک و شاستري هغه ویل زه به د سار ناشته په لاور کې کوم خو مضبوطه حمله وکړه چې رښتیا خبره پوځ یې ډېر و طاقت یې ډېر و د مسلمان طاقت کم و د ایوب خان زمانه وه 500 ټینکونو ښه مضبوطه حمله وکړه او زمانه د ایوب خان وه خو چې رښتیا خبره د ایوب خان هغه تقریر که تاسو واورېد نو حیران به شي هغه داسې تقریر وکړه چې مسلمانانو جړل او یا آپ نے کس کو للکارا ہے آپ نے مسلمان قوم کو ایک غیرتمند قوم کو للکارا ہے تا څوک چا طرف دعوت د جنگ ورکړی دی څوک تېره اوچت کړی دی مسلمان غیرتي
او قوم ته اعلان وکړي نن د هنګامي اعلان کوم او په دشمن ډېره مضبوطه حمله کړې ده، ودرېږي د خپل فوج سره شاته په شاته. او واقعي چې قوم د فوج شاته ودرېده او ټینکونو ته به سملاستېدل، ځان پورې به بمونه تړل او ټینک ته به سملاستېدل. خدای پاک مسلمان له برې ورکو، هندو خدای په شاکه وتښتېد او د دنیا ټینکونه یې ترې ونیول، د دنیا سامان یې ترې ونیول. الله باندې چې کله بروسه وکړي انتم العلون ان کنتم مؤمنین، په الله بروسه وکړي. نن هم د ټولې دنیا کافر د مسلمان خلاف ګورې راغونډ شوي او بالخصوص زمونږ پاکستان یې د سترګو ازغی دی. د ټولې دنیا د کافرو نن پاکستان زمونږ د سترګو ازغی دی. او دا یاد وساتئ، خدای مکه خدای مکه خدای مکه، که پاکستان د منځه لاړ نو بیا به ګورې ټوله دنیا دې جړقېدلې، بل ځای به مسلماني پاتې نه شي. دا د مسلمانۍ ټیک ته چې اسلامي نظام پکې نشته، خو د مسلمان قوم یو قوت دی پاکستان. او انشاءالله العزیز په دې مسله کې زمونږ که فوج دی او که زمونږ مسلمان قوم دی د هندو په مقابله کې ټول یو دی، الحمدلله نشي کامیابی دی انشاءالله. اوس هم راوتی دی په کشمیر کې ځای په ځای د دنیا کشمیریان غریبانان شهیدان کړل او لګیا دي. فوج زمونږ ورته مقابله کې ولاړ دی او انشاءالله العزیز چې خدای پاک با کافر له هندو لکه من مخکې چې څنګه داسې بوله خدای بیا هم شکست ورکوي او مسلمان له به خدای مدد ورکوي. الله یې زمونږ د دې وطن او د دې ملک حفاظت وکړي. بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې په سومنات یې جنډه ودروله، یو لوی مندر و چې هغه مندر یې کله ماتو نو هندوان راغلل، د دنیا هندوان یې ونیول، ګرفتار یې کړل، شکست شو. هندو قوم ډېر بېغیرته قوم دی، ډېر بېغیرته دی. بنګال کې هم موږ والده که وخوړل چې هلته قوم هغې سره ودرېده، هلته قوم هندو سره ودرېده، نو ځکه موږ وال وخوړل. قوم چې ونه درېږي بیا وال نه شي خوړی. بهر کې هندوان علل سر بر سجود، یاره صاحب ټولې بندرې دې روانه کړې، دا یو راله پرېږده. هغې کې یو غټ بوت وجي او هغه بوت په دا میانځ کې ویزان دو او هغې په محمود غزنوي دباو مو غورځو چې ګورې که دا یو دې مات که دا زموږ داسې خدای دی چې ګورې خراب به دې کړي. وګوره ځمکه باندې نه دی بره چت پورې تار نشته، ښي طرف ته تړلی دی، واقعي په میانځ کې ویزان دو، نه په چبوتره پروت دی او نه پکې تار شته. هغه ملګري فوج ولګو چې تاسو دې شي له خیر دی لاګو ته موړی، خو ته وګورې چې ته په تار باندې نه تړلی، خو بیا هغې چې بره وکتل تار مار نشته، نه برا ویزدان دی، نه لاندې چبوتره شته، نه ښي طرف ته څه شي اټیک شته، نه ګز طرف ته، نه مخکې وروسته چې په میانځ کې ولاړ دی بله او غټ بوت دی. وګوره ګنه چې میانځ کې ولاړ، دا زمونږ خدای دی، دا یو پرېږده. او ته چې څومره پیسې غواړې درکوو، هر څومره چې غواړې. محمود غزنوي رحمت الله علیه پړه کې سوچ کوي چې د دنیا بوتان مې مات کړل او د دنیا کوټې مې روانې کړې او مندرونه دا یو دې پکې پاتې که نه، او پیسې به ترې وایلو ښې ډېره وم، په دې خلاف به په جنګ کې ولګوم. وی زه سلا کو سر به پیسې لګوم. چې د شپې وده شو نو خوب یې نه، خوب کې اوس پرشتو دی وی محمود غزنوي دا حساب کتاب میدان دی، اخوا دوزخ دی او دې خوا جنت دی. وی د پرشتو د مټه ونیوم او دوزخ ته مې بوتلي، دوزخ ته یریږم یا خدای دوزخ ته مې غورځوي. وی نورې فرشتې وایي چې هلکه مجاهد دی، بت شکن دی، د دنیا بوتان یې مات کړل، مونږ بودی دی دوزخ ته، دی مونږ جنت ته بوځو. وی هغه نورې فرشتې وایي چې او بت شکنو خو اوس بت فروش دی، بت شکنو بوتان ماتول خو سي خرسي، بت فروش دی، بوتان خرسي، نو غورځو یې دوزخ ته. ګور زما ورونو اوس هم ډېر خلک د بوتانو کاروبار کوي، بوت وباسي او خرسي. هندوستان ته دلته ورته خلک عبادتونه کوي او څوک یې تجارت کوي. دا به ډېر لوی ظلم، ډېر لوی جرم، ډېر لوی جرم. حرام شی خرڅول ځان له عبادت د شرک اډه خرڅول چې کافران ورته سجدې کوي او هغې ځان ته په دغه کې ږدي، په شوکیسونو کې، په خپل میوزیمونو کې بندوي او فخرونه پرې کوي. دا ډېر لوی جرم دی، ډېر لوی جرم. کفر سره امداد، شرک سره امداد، مشرکانو سره امداد.
دا بت فروش دی بوتان او دا پیسه ډېر مرداره ده خو داسې مرداره لکه چې د 50 ورځو مردار سپي وسخه چنګي پکې شوي بت فروش دی ډېر راویښ شو او بس په یاره او خدای زر سار کړي چې بس اډه وکړم چې دا مات کړو څونه او هغوی ورته د دنیا پیسه ویلې وه چې دونه پیسه درکړو خو دا راته پرېږده وسار چې پاسېد وي نه بس بېګا مې خوب لیدې ماته ویې ده وي چې دي بلا سره څوک وو وي بس بلا پرېږده کوټه روانه کړې کوټه روانه کړې بلا سره په خپله ګورو خو چې په کوټه شروع کړو یو دیوال یې وغورځو چې دا دیوال یې وغورځو بوډاس چې هغه دیوال له لاړ او د سره فوج کې هوښیار خلک وو هغې وي صاحب پته ولګېدله وی دا بوت په هوا کې ځکه اویزاندو چې دوی ورته په څلورو دیوالونو کې او بره لاندې مقناطیسونه ایښودي دي او بوت هم مقناطیسي سیسټم کې دی نو هغه مقناطیس ځان ته راکېږي او دا لاندې ځان ته راکاږي داسې فاصله کې ساتلې چې نه بره تلی شي او نه لاندې هغه مقناطیس ځان ته راکاږي هغه ځان ته راکاږي نو دی په دامینس کې نه داسې تلی شي او نه داسې هغه ځان ته راکاږي او دا بلې ځان ته دا شپږو ګوټونو نه دي ته مقناطیسونه پراته دي یو خوا راکاږي دی په دامینس کې چې هغه مقناطیس ختم شو بل هغه دی لاړ دا خېټه ولا څه وخت ماته کې چې ټوکړي ټوکړي کو چې خېټه ولګواله نو دومره هیره او جواهرات پکې د کافر بچو بن کړو چې د دنیا مالو پکې او دا دوی چې مال راکو ځکه راکو چې زمال شیخ خدا دی دنیا مال پکې راول نو چې سومانات فتح شو نو خواجه ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه راغی او داغه شکرې ما دا کړی صاحب ستا په دعا خدای کار وکړ یعنی فوج مې بس بیلات کې روانو زخمی و ستړی و خدای را فتح راکړه وی څه دې وی الله ته وی الله ته مې چې خدایا ما دا چوغه چې د چا ده نو ستا د هغه په منځ کې یو نسبت دی خدای دا هغه نسبت لاجو ساته دا هغې خیال وساته او ما له پرې سومنات فتح راکړه وی کم بخته د خدای نه ډېر معمولي شی وغوښته که نه ډېر معمولي دی وغوښته وی حضرت څه معنا وی که دې وخت کې د خدای نه دا غوښتې وي چې خدای د دا چوغه د چا ده دا هغه او ستا یو نسبت دی د هغې لاجو ساته او دا ټوله دنیا زما بادشاهي که نو خدای به په ټوله دنیا بادشاه کړی وي بادشاهي د دنیا به خدای درې کړی وي ان ینصرکم الله فلا څنګه دی الله نه تاسو د الله سره مدد وکړو د الله دین سره او د الله نه مو وغوښتل او د خدای د دین سره مدد وکړو فلا غالب لکم بیا تاسو څوک نشي راپرځولی وان یخذلکم او که خدای رسوا کړی الله تاسو له رسوا کول وغواړي چې تا بېعزته کم نو فمن ینصر الله ومن ینصرکم من بعده د خدای نه پس بل څوک ته چې مدد د سره وکړي نه وعلى الله فليتوكل المؤمنون مؤمن لپکار چې باور په الله وکړي اسباب به استعمالوي توکل دې ته نه و چې اسباب به استعمالوا تعطیل الاسباب به نه کې اسباب به استعماله او باور په الله کې مسلمان چې به کلم وته هغه به دعوت الله لپاره وته هغه به جهاد لپاره وته هغه به هجرت لپاره وته او کاغه به دا علم د ښودنې او د زده کړې لپاره ورته نو لومبې بیا خدای ته لاس نیو چې الله ته مې مدد وکړه نو الله به بیا مدد کوو نو مدد به چا نه غواړو الله نه به غواړو اعتماد او بروسه به په چی په الله وي او دا به مو یقیني چې الله مدد کوي تاسو نشئ خلق کولی او دا به مو یقیني چې که بل چا الله د سره خپل مدد پرېښود د الله نه بغیر بل څوک ستا مدد نشي کولی دا به زمونږ ایمان نو سخت زړه دا د خدای نه لرې وي القاسیة قلوبهم عن ذکر الله د خدای نه لرې شو د خدای ذکر پکې نه راځي او چې کم نرم زړه دی نو د هغې متعلق قلب منیب هغه زړه چې هغه خدای ته راجع دی او هر وخت پکې د خدای یاد پروت دی حدیث پاک کې د دې څه مناسب غوندې تشریح راځي په ترمذی شریف کې روایت دی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ چې د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در طرز ویری او حضور پاک ورته دعا کړې ده یو ځل نبی علیہ السلام د شپې پاسېد نو د اوبو لوټه ورته ډکه پرته وه استنجا خانې نه راووت وی د اوبه ماته چېښودې دي وی دا راته ابن عباس ایښي دي میمونې ترور و د مور خورې و هغې ورته وی ام المؤمنین
نو نبی علیہ السلام ډېر زیات خوشحاله شو چې ګوره په نیمه شپه کې دا رکوټ یې لږ، حالانکې ډېر د کم عمر د هجرت نه 3 کاله مخکې ډېر پیدا شوی دی. نو حضور پاک کې څوک د چا خدمت کوي دړنه یې ورته دوا ښیږي، وی اللهم علمه کتاب والحکمه، خدای دته کتاب او حکمت وښیه. دا دعا یې ورته کړې. نو دا ابن عباس وایي چې ما د حضور پاک نه واورېدل چې 2 سترګې دي د دوزخ اور به ټچ هم نه کي، لا تمسهم النار، اور به مس نه کی، مس دا ګوتې چې شیله یو سې دې ته مس وایي، اور به ورته اړو پوټې مو نه رسېږي دې 2 سترګو ته. یو کومه سترګه ده؟ عینون بکت من خشیت الله، هغه سترګه چې د خدای د یاري نه اجاړي. کومه سترګه چې د خدای د یاري نه اجاړي دوزخ به ورته پوټې نږدې نشي. او بل عینون باتت تحرس فی سبیل الله، هغه سترګه ده چې د خدای په لار کې شپرونه کی او څوکۍ وکي. کومه سترګه چې د خدای لار کې رونه شي او څوکۍ وکي، او کومه سترګه چې د خدای د یاري نه جاړي، دې 2 سترګو باندې د دوزخ اور حرام. نو علما لیکي چې ظاهر کې خود سترګې خبره ده، خود سترګې نه مراد د ذات او انسان مراد دی. دا نه چې ډېرې دوزخ کې پروت او صرف سترګه د عذاب نه بچي، نه د انسان ته مراد شو. نو د دغه سترګې خاون د دوزخ اور نه محفوظ او بچ دی چې کومه سترګه خدای ته جاړي او کومه سترګه د خدای په لار کې څوکۍ کوي. جړه باندې خدای ډېر خوشحالېږي. صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په صلیبي جنگ کې د انګریز خلاف ولاړو. د انګریزان چې کله د مسلمان خلاف مضبوط سازش شروع کی دی ورته صلیبي جنگ وایي. دا کوسم دی مخکې د امریکای بادشاه اعلان کړو وی دا صلیبي جنگ دی، خو زموږ مسلمان خو پې نه پوهېږي. صلیب دا غوی عبادت معبود دی، صلیب دا غوی سجدې لګی. صلیب داسې یو اوږد لرګی داسې وي او په سر د پاسه یو رکوټې لرګی وي. وی په دې مونږ عیسی علیه السلام په سولی کړی دی. عیسی علیه السلام مونږ په دې اوچت تړلی او بیا مو وجلی دی. او چې کله عیسی علیه السلام مړ شو نو بیا خدای پاک واپس جمدې کا او دا د خدای زوی دی وی. او اوس وی خدای پاک سره د خپل بچی عیسی علیه السلام په عرش باندې ناست دی، هغې دا وی. او زمون قرآن اعلان کوي چې دا ټول دروغ وای، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، دوی وجلې نه دی او نه پسولی کړی دی، دا خپله په شک او شبهه کې پراته دی، نه دی وجلی. هغې وی نه، عیسی علیه السلام ځان قرباني که د ټول امت دپاره، بس ټول امت چې هر څومره ګناه کوي خدای به دې تپوس نه کوي، وی بس تاسو په دې عیسی علیه السلام ځان قرباني کړی دی. عجیبه دا ده چې ګناه یو کوي او قرباني بل ورکوي، دا چېته کیدی شي؟ بدعقل خلق. نو حضرت عیسی علیہ السلام پا دغا صلیب، نو دوی دغا صلیب عبادت کئی، اغی تا سجدے لگئی او پا غاڑو که دل تا صلیب ویزان کری او دا ٹای چی دا دمون خلقا چی دا دی ٹای بنیادم گوری صلیب دی. دا دی ٹای پا دی سر که دا سی طریقے سر غوٹا ور کری او لان دی ویزان دی چی صلیب تی جوڑے گئی. و دمون خلق قمقل دی، دا خپل پیغمبر تهذیب ته نظر نه کوي، هغې له مینه نه ورکوي، او د انګریز تهذیب زمونږ د دې خلکو خوښ دی. نو صلیبي جنګو او مقابله کې ورته سلطان صلاح الدین ایوبي ولاړو او ارزه به سلطان صلاح الدین ایوبي ګټه. یو ځل جنګو نو دته چا اطلاع ورکړه په جنګ کې دا جاسوس ډېر لوی کار ورکوي. د مسلمان دپاره جاسوس ضروري وي، دا ډېر ضروري شی دی جاسوس چې دی د کافر اطلاع راوړي او د کافر د طاقت نه ځان خبرئ او د هغې د نقل و حرکت نه ځان خبرئ او مسلمان فوجي مشر ته وایي چې دا چل کېږي. دا ډېر مضبوط شی دی. دارنګې د مسلمان ملک دپاره جاسوس دا ډېر بهتر شی دی، خو چې جاسوس صحیح خبر وړي ګورې خراب نه. که خراب خبر وړي او چا سره روانه ده او دی غلط شی پیش کوي نو د قیامت پر ورځ به د سخت ناویزان دی. بیا صحیح جاسوسی کول دې سره د ملک حفاظت کېږي چې د ملک خلاف څوک بغاوت ونه کړي او د ملک خلاف څوک قرباني ونه کړي. نو سلطان صلاح الدین ایوبي ته جاسوس اطلاع ورکړه. انګریز هم ډېر زیات په زور و شور کې په مقابله کې او ورته یې وایي چې انګریز له کومک را روان دی او لوی بحري بیړه والا را روانه ده
او بحری بیانه کې ډېر لوی فوج او جنگي سازو سامان انګریز لرا روان دی. سلطان صلاح الدین ایوبی خدایا د ما فوج خاصم کم دی او د انګریز ډېر دی او که دا بحری بیړه ولا را رسېده نو دې سره به څه کومه؟ هغې سره خو به ډېر لوی سازو ساماني او آلات او جنگ د حرب سامان به یې ورسره. خدای دا به څه کېږي؟ نو دا ډېر نیک بادشاه، ډېر نیک بادشاه. اوس هم ورته خلک دعاګانې کوي. اوس هم چې څوک د انګریز مقابله کې کلک یو بادشاه ولاړي نو خلک وي دا سلطان صلاح الدین ایوبي دی. نو دې ټوله شپه خدای ته په ژړا شو. ګوره چې د ناپوره شي نو خدای ته به ژاړې. خدای ته یې ژړل، یا خدایه زما دا لښکر خو صرف ستا د رضا دپاره جنګېږي. الله زما لښکر مسلمان دی مقابل کې کافر دی او د ما د لښکر مقصد څه دی؟ چې بیت المقدس ته د کافرو نه آزاد شي. بیت المقدس د کافرانو نیولې دی. نو خدای زما خدا مقصد دی او دا خو خدای زما فوج کم دی او د دشمن فوج زیات دی او خدای نور کومک بیړه والا را روانه ده مضبوطه. یا خدای دا به څه کېږي؟ ټوله شپه خدای ته وژړل. سار خلق روتل دی د جومات نه روت. چې د جومات نه روته په یو سړي نظر ولګېد د جومات مخې ته او خلکو هغه سړي ته ډېر اټ بیټ کول او ډېر ښکته پورته او خلکو یې ډېر قدر کو. یو ډېر نیک او بزرګ عالم و. د تپوس وکړه دا څوک دی؟ وی صاحب دا هغه پلانکي بزرګ دی، نیک سړی دی. دنه خو خلک دعاګانې غواړي. دې نیکانو پسې خلک دي چې موږ ته دعا وکړه. دنه خو خلک دعاګانې غواړي او د سره خلک غاړې ملاوي او خلک یې قدر کوي. صاحب که تم دوا غواړي د دنه غواړه. سلطان صلاح الدین ایوبی خو نیک سړی و، تکړه بادشاه او دینی اسلامي مزاج بادشاه او بیت المقدس ازادی. نو هغه یو دوه قدم ورمخکې شو او دغې بزرګ مولانا صاحب ته لاسونه په لاسو کې کېښودل. وی حضرت ما ته هم دوا وکړه. ولی؟ ځکه زما لښکر د مسلمان لښکر دی او زما لښکر د بیت المقدس د ازادۍ دپاره جنګیږي او مقابله کې دشمن عیسایان صلیبیان دي او دا مې اورېدلي دي چې زما لښکر اسم کمزورې د لښکر د دشمن مضبوط دی. خو دا مې اورېدلي دي جاسوس اطلاع را کړې ده چې د دشمن لښکر لا یو مضبوطه بیړه د عیسایانو را روانه ده. د دې طاقت خو زه نشم لرلی. دوا وکړه. ابوذر ورته چې لاس میلاو که وی ایوبي مه جاړه. وی بېګا ستا اوښکو هغه بیړه غرقه کړې ده. بېګا ستا اوښکو بیړه غرقه کړې ده. بیړې نه مه یارېږه. دقسې خدای ته جاړه لږ غوندې. یوازې په لښکر اعتماد مه کوه. خدای ته جاړه. د دشمن دا نوره بیړه به م خدای غرقه کړي. واقع ایوبي صاحب ته اطلاع فوراً راورسېدله. لکه دا خو واقعي ما ته خو د بزرګ خبره وکړه چې دا رښتیا ده او که غلطه ده. نو اطلاع وله راله چې بیړه د سمندر د راب په منځ کې بېګا د شپې غرقه شوې ده. پوره بیړه وړېدلې ده او دشمن او ساز سامان ختم. دا د شپې د جړا کمال. خدای ته وجاړه د شپې. الله پې ډېر زیات خوشحالېږي. قسم دې په جړا خدای خوشحالېږي. او کومه سترګه چې خدای ته وجاړي نو پیغمبر مبارک وایي زه نه ویم. حضور پاک وی په دې سترګه د دوزخ اور حرام. دوزخ اور به نه ټچ کوي او په دې سترګه خدای پاک ډېر زیات خوشحالېږي. په دې جړا خدای خوشحالېږي ډېر زیات. او چې بس بیا خو یقین پیدا شو بس د شپې خدای ته جاړه او سر جهاد کوه او دشمن ډېر او دې کم. آخره پورې خبره دې ته ورسېده چې بیت المقدس یې فتح کړ. په بیت المقدس د پاسه د اسلام جنډه ولګول. شپېته جربه کې دا جومات دی بیت المقدس وی جومات. د مکې مکرمې او د مدینې منورې د جومات نه پس په ټوله دنیا کې ورلډ کې د دې نه لوی جومات او ښایسته جومات بل نشته. او داسې ښایسته جومات چې کم ټیلونه یې پکې لګولي دي نو په هغې کې د سلطان صلاح الدین ایوبي تصویر هم ښکاري. خو په داسې طریقه مخ په مخ نه ښکاري چې لږ پترس ورته ګورې درته به ښکاري. او چې کم منبر یې جوړ کړی محراب دا چې خلک پکې منځ کوي دا محراب د یوې تنې نه جوړ دی، د یو کجوري د تنې نه. او په دې تنه کې پیوند او ټانکه نشته. خدای خبر چې څنګه ونه یې والا را پیدا کړی. لیکن اوس بیا هغه جومات د مسلمان د لاس نه وتی دی او د اسرائیل او د یهودیانو په قبضه کې دی. او په دا منځ کې ورته دیوال والی دی.
نیمه د یهودیانو عبادت خانه ده او نیمه مسلمان ته پریښې دی او په دروازه د جومات یهودیان ولاړي که د هغوی کم سړی خوښ نو جومات ته یې پرېږدي او چې څوک یې نه خوښ نو نه یې پرېږدي د جومات څوکیدار یهودي دی نیم جومات نیمې په خپله قبضه کې اخیستی دی دا ولې دا ایوبي جړلي نو خدای والا بیت المقدس ورکا او لاړ ولې ځکه زمون خلک کې جړا نشته زمون خلکو کې خندا ده او ډول او ناچ او سرود دی پکې او ګډا او ډمتوب دی پکې ګډا او ډمتوب چې راغی خوشحالي راله بس د خدای مدد پورته شو د خدای کرم پورته شو او چې جلا راله نو د خدای مدد به راځي ډول سرتوب سره خندا ده او د خدای یارې سره جلا ده نو چې جلا راځي خدای خوشحالیږي او چې ډول سردی دا سخله والا دی دی د خدای نه نه یریږي دا دله کې سختی پرته ده دی دا سوچ نه کوي چې په دې ډول سرنا او په دې ګڼه او دا چې زه ګډېږم او دا ناچ کوم او دا سرود کوم او دا خوشحالي کوم په دې زما رب خفه کېږي وی رب دې خفه شي خو چې زه خوشحاله شم رب دې خفه شي خو چې زما ښځه خوشحاله شي رب دې خفه شي خو چې زما بچي خوشحاله شي رب دې خفه شي خو چې زما خادي په ډول شي رب دې خفه شي خو چې زما خادي په ټنګ او په ټکور شي نو خدای خو دې څوک د مټه نه نیسي ټیک شوه په ټنګ ټکورې وکړه په ګډۍ وکړه په خوشحالۍ وکړه لیکن وروسته ورځې د خدای په لاس کې دي داسې غمونه پرې راولي چې بیا وله چل نه ورځي نو سترګې خدای ته وجاړه لکه سختی میں پیدا کوا لکه ذکر وکا اللہ یاد کا لا الہ الا اللہ وایا درود شریف وایا لکه خدای ته وجاړه چې خدای ته دی وجاړل ته ګوره مسله حل کېږي که نه حل کېږي جلا کیسه چیري هلکه چې څوک ماشوم پلار ته جاړي نو دا ماشوم د پلار نه یریږي ځکه جاړي دا ماشوم ځان کمزوري ګڼي چې دا پلار مې وي ځان ته نشم خلاصولی او دا پلار طاقتمن ګڼي او چې څوک چاته نه چې څوک د چا ځان برابر ګڼي او ته جاړي نه یو بدماش چاته بل بدماش ته جړا نه ده کړی چې څوک جاړي مړه وي دا څه ټیزن دی دا څه کمزوری دی نو چې ته خدای ته جاړي نو ته وایې زه خدای کمزور یم ځکه درته جاړم او خدای دې طاقتمن وګڼه چې خدای ته د ډېر لوی طاقت خاوند دی د نه یېرېږم که نه خدای زما ذات زما سټوکې دقه ځای کښېنه ټولو خلکو له تکلیف میلاوېږي دقه ځای کښېنه دقه ځای کښېنه دقه ځای کښېنه د اوږو باندې وړېدل ګناه ده دقه ځای کښېنه حاصل ما ته متوجه شي نو حاصل د مسلې څه شو چې کوم وخت کې تا خدای ته وجړل ځان دې کمزوری وګڼه او خدای دې لوی وګڼه او په لکه دې د خدای یاره راوسته چې خدای د ډېر لوی طاقت خاوند دی او دا دې ومنله چې هر وخت ما الله رانیسي رانیوي مې شي ځکه خو ورته جاړې نو څومره لوی عبادت شو ځان عاجزه ګڼل یو عبادت الله لوی ګڼل بل عبادت الله د لوی طاقت خاوند ګڼل بل عبادت او دا عقیده چې خدای مې هر وخت رانیوي شي دا بل عبادت او ځان د خدای محتاجه ګڼل دا بل عبادت په دې خدای ډېر زیات خوشحاله پلار چې د زوی نه خپی او زوی وله جرګي لیږي نو پلار نه رضا کېږي ما نه بعضې وخت خلک تپوس کوي هلکه ګورې د پلار مور خیال ساتئ ښه مور مه خفه کوئ او پلار مه خفه کوئ په دې خدای خفه کېږي مور او پلار خوشحاله ساتئ نو بعضې وخت مونږ له خلک راشي پلار رانه خفه دی مور خفه ده مونږ سره په جرګه لاړ شه نو زه ورته یم نه په مور پلار به جرګه نه کوي که په جرګه پې کې نو خفه کېږي نورم لی نورم سختیږي ها نو څه چل وکړم ویم دا خو د دې 2 منټه پوټینې علاج دی لاړ شه او دې پلار ته په دې غېږه کې سر کېږده او وجاړه او دې مور ته ورشه او ورته غاړه وځه او لږ ورته وجاړه ته ګوره چې زړه یې موم کېږي او که نه موم کېږي هر څه ختم دې مخکې ورځو کې مې یو ملګری راغلی و وی پلار رانه خفه دی ته را سره په جرګه لاړ شه ما ورته وی نه جرګې به په پلار نه کې نو یا خو خفه دی که نه چې څوک ورځي وي نه یې بخم چې څوک ورځي نه یې بخم نو ته راته چا خولی ستا خبره مني ما وی زه راته چل خیم که نه ته ورشه پلار ده او ورته لږ غوندې ورته غاړه وځه او ورته وچاړه مسله سمېږي که نه مسلېږي چې څنګه ورغې او پلار ته ورنږدې شو هغه پلار چې وی جرګه نه منم هغه پلار چې نه ماف کوم هغه پلار چې مې نه دی بخلی هغه پلار چې خدای ته به یې راکاږم قیامت پرل دومره سخله والا پلار خو چې دې څنګه ورغې او په اوږه مې ورته سر کېښود او مې جړل وی ځان ته یې رانږدې کړم او ما ته یې مو جړل چې بچې څنګه یې زویه ښې رضا شو نو په جړا پلار خوشحالېږي خدای به نه خوشحالېږي
په جړا مور راضي کېږي، خدای به نه خوشحالېږي. دشمن دې ستا ټوپک در پسې ګرځئ او چې ته ورشې کور ته ودرې وجړل چې ما معاف کا، هغه ظالم دشمن دې معاف کوي. او چې خدای وړه د کاڼي په شانتي هغه نه نرمېږي بیا، او د کاڼي دړنه دې خدای پاک ساتي. نو په جړا خدای ډېر خوشحالېږي. مونږ به څه یو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی وی ټوله شپه به خدای ته جړل او بدرې جړل او دومره اوږد منځ به یې کو، اوږد قیام، ولجوفه عزیز کعزیز المرجل، دې سینې به یې داسې غرار کو لکه کټوې چې غرار کوي، داسې به خدای ته جړل. نو حضور پاک جاړي، حضرت ابوبکر جاړي، حضرت عمر جاړي، حضرت عثمان جاړي. عثمان سے بدومره جړل بالخصوص د قبر خوا کې چې به کېناست چې ږیره به یې د اوښ کونه لمده شوه. پیغمبران جاړي، حضرت شعیب علیہ السلام خدای ته جړل. الله ورته وایي شعیب لم تبکي، ولې جاړې ما ته؟ ته چې دا ټوله شپه جاړې، دا ولې جاړې؟ دا جړا یې د څه د وجې نه؟ اشوقا الی لقائی، اشوقا الی الجنة، جنت ته دې شوق د جاړې ورپسې. خلک چې کوم شیخ وکړي هغې پسې جاړې. ام هربا من النار، او که اور نه تختې هغې نه تنګې، اور نه تنګې جاړې دوزخ نه، او که جنت ته خوښ دی هغې پسې جاړې. یوتی لا الله کل ذلک، دا دواړه نه دي، نه د جنت نه په یره د جنت په شوق کې جاړم، نه د دوزخ په تیښته جاړم. الله پاک څه خبر دی، خدا بعضې خبرې ښکاره کوي، نو بیا ولې جاړې؟ الله اکبر. وی ابکی یا رب شوقا الی لقائک، خدای ستا ملاقات پسې جاړم، ستا ملاقات ته شوق کې ما عاشق ما په دې جاړم، ستا ملاقات ته په شوق کې چې دی ورته وی الله ورته څه وایي؟ هنیئا لک یا شعیب لقائی، شعیبه زما ملاقات ته مبارک شه، زما ملاقات پسې چې جاړې زما ملاقات ته مبارک شه. دومره خدای په جړا خوشحالي. نو پیغمبران جاړي، حضور پاک مبارک جاړي، صحابه جاړي، امونږ نه جاړو، مونږ کې جړا نشته. زمونږ زړه سخت دی، سخت زړه د خدای نه خوښ. نبی علیہ السلام فرمائی وی دا خدای نه لرې زړه کم یو دی، القلب القاسی، هغه زړه چې سخت دی، جړا پکې نه، دا د خدای نه ډېر زیات لرې دی. او خدای ته نږدې کمړه دی هغه زړه چې دی د مومو په شان نرمي او په لږه خبره جړا ولوي.